سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. دویم ټایپ د اکاونټ چې دی موږ سره سټینډرډ دی. سټینډرډ څه شي کولی شي؟ سټینډرډ چې دی هلته فل کنټرول و او دې لپاره چې دی لیمټ کنټرول دی. لیمټ کنټرول یعنی دای سټینډرډ کې چې کله موږ چاته حساب اکاونټ جوړ کړو هغه یو محدود کنټرول لري، هغه فل کنټرول ټول صلاحیت نه لري، یو محدود صلاحیت نه لري چې هغه کم دي او څه شي کولی شي اوسې تشریح کوو. فرضاً هلته مو وسیم ته جوړ کړو چې هغه اډمین و، دلته ورته وایم چې فرضاً یو نوم ورته لیکم چې رفیق مونږ په رفیق ته مونږ حساب په چی کې جوړو؟ په سټینډرډ اکاونټ کې. نو رفیق څه شي کولی شي؟ صلاحیتونه یې اوس لیکو. رفیق کین ناٹ چینج date and time. Cannot see other users data. Cannot softwares. مونږ په اډمین کې وویل چې فل کنټرول لري. وسیم چې مونږ په اډمین کې ورته حساب جوړ کړی و، وسیم کین چینج تاریخ چینجولی سي، ټایم چینجولی سي، یوزر ډیټا د نورو زیرونو ډیټا لیدلی سي او سافټویرونه پروګرامونه ډیټ کولی شي. فل کنټرول لري، ټول صلاحیت لري. سټینډرډ کې که چیرې مونږ چاته اکاونټ جوړ کړو، فرضاً رفیق ته مونږ په سټینډرډ کې اکاونټ جوړ کړی، د رفیق صلاحیتونه بیا محدود دي چې هغه can not change date and time. رفیق نشي کولی چې رفیق کله کمپیوټر ته داخل شو دی نشي کولی چې ډیټ اینډ ټایم چینج کړي، وخت او تاریخ نشي چینجولی. can not see other user data. د نور یوزرونو چې موږ په دې کمپیوټر کې جوړ کړي دي، هر څوک چې دي د هغوی ډیټا معلومات رفیق نشي کتلی د سټینډرډ له طریقه. او can not remove software، همدارنګه سافټویرونه نشي ریموو کولی، ډیلیټ کولی نشي، یعنی دې صلاحیت محدود ده. څنګه چې موږ په اډمین کې هغه صلاحیتونه هغې په نسبت د دې صلاحیتونه کم دي، محدود دي. دا هغه تشریح معلوماتو چې د سټینډرډ او اډمین انسټریټر اکاونټونو ترمنځ و، صلاحیتونو او د دوی فعالیتونو. راځو اوس پریکټیکل کار دی. کنټرول پینل ته راځم. یو څه چې باید بله مو ووایم ډاکټر صاحبانو، همدلته لیکم درته چې تاسو لپاره یو هغه چې مونږ اکاونټونه اکثره خلک اکاونټ صرف لاړ شي کنټرول پینل ته د هغې ځای نه اکاونټ جوړ کړي. ولې اکاونټونه مونږ مختلف قسمه جوړولی سو. بعضې وخت کې کنټرول پینل کې مشکل جوړیږي، اوپن کیږي نه، تاسو به وارخطا شئ چې یاره کنټرول پینل خلاصېږي، زه یو اکاونټ جوړم څنګه جوړ کړم. نو مونږ مختلفې لارې لرو، څو لارو نه زه اکاونټ جوړولی شم. اول زه لیکم اکاونټ جوړول کنټرول پینل. لومړی له کنټرول پینل له طریقه صحیح. دویم مینیج له طریقه. دریم CMD له طریقه. CMD کمانډ پرومپټ. څلورم مونږ د رن له طریقه رن. پنځم CMD شو، مینیج شو، رن شو. پنځم دی نوٹ پیډ له طریقه. نوٹ پیډ پروګرام البته تاسو ویلی هم دی، د هغې طرح کې هم مونږ نوٹ پیډ له طریقه هم مونږ کولی شو چې یوزر نیم جوړ کړو، یوزر اکاونټ جوړ کړو، حساب جوړ کړو یو یوزر ته. پنځه قسمه مونږ له پنځو لارو مونږ کولی شو یوزر اکاونټ جوړ کړو ډاکټر صاحبانو. اکثره یې صرف کنټرول پینل نه وایي، خو زه درته پنځه لارې وایم
دا چې تاسو کوم ځای نه جوړوئ هغه ستاسو خوښه د انتخاب دی. لومړی راځم له کنټرول پینل څخه یوزر اکاونټ جوړو. اول کنټرول پینل کلیک کوم، کنټرول پینل اوپن کوم. صحیح. دلته راځم ګورم یوزر اکاونټ دغه آپشن زموږ تاسو بحث په دې آپشن باندې ده. یوزر اکاونټ کلیک. دلته مې چې کلیک کو دلته راځم مینیج انادر اکاونټ کلیک کوم. ګورئ دلته موږ سره یو د سپین غر په نوم اکاونټ دی او بل ګیسټ دی. صحیح. دوه اکاونټ لرو، موږ نور نه لرو. دې ځای کې هغه اکاونټونه چې موږ تاسو جوړ کو، څومره اکاونټونه چې موږ تاسو جوړ کو دلته موږ ته ښکاره کوي چې څوک او د چا اکاونټونه تاسو جوړ کړي دي. آپشن دویم چې موږ چې مینیج ده، مینیج له طریقه اکاونټ جوړو. مینیج له طریقه کوم ځای ته راځو؟ ډیس پی سي. ډیس پی سي باندې رائټ کلیک مینیج کلیک کوو. کله چې رائټ کلیک مینیج کلیک کوو موږ تاسو ته یو باکس اوپن کیږي. صحیح. دلته راځو لوکل یوزر اکاونټ اینڈ ګروپس دا کلیک کوو او یوزرز ته راځو. یوزرز ته راځو موږ دلته ګوره ډاکټر صاحبانو کوم یوزرونه چې جوړ شوي دلته هم راته ښکاره کوي، هم یې کنټرول پینل نه راته ښکاره کوي، هم یې دې ځای نه راته ښکاره کوي. دلته موږ تاسو یوزر جوړول طریقه څه ده؟ یوزرز ته راځو کلیک کوو، دلته رائټ کلیک کوو، نیو یوزر کلیک کوو. نیو یوزر جوړوم د چا په نوم؟ زه ورته وایم چې زه یوزر جوړوم د علي په نوم. صحیح. علي فول نیم ورکوي نه ورکوي، ډسکرپشن ورکوي نه ورکوي، ضرور نه. پاسورډ 1245 1245. صحیح. دا پاسورډ کو علي په نوم یوزر جوړو، یعنی علي موږ سره یو نوې کس موږ استخدام کړی دی، نوې کس مو په دفتر کې نیولی دی، علي نوم دی، هغې ته کمپیوټر کې یوزر جوړو چې کله راځي خپل یوزر ته داخلیږي او خپل کار پر مخ وړي. نو هدف همدا دی. اوس علي ته موږ یوزر جوړ کو، پاسورډ مو ورته یو نه تر 5 پورې پاسورډ ورکو، دواړو خانو کې پاسورډ کو. د کنفرم پاسورډ نه مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو چې کله اول پاسورډ موږ ورکو کنفرم په دې خاطر چې دغه اولین پاسورډ ته بیرته کنفرم کا چې آیا صحیح دی لیکلی، کوم ځای کې غلط نه، که چیرې کوم ځای کې غلطي کړې وي بیا دلته درته میسج درکوي. لاندې آپشنونه یو څو دي چې دا مهم دي. یوزر مست چینج پاسورډ ایٹ نیکسټ لاګین. د دې مطلب چې که چیرې دا ټیک مارک وي علي ته چې موږ کله اکاونټ جوړ کو بیا چې علي راشي کمپیوټر ته کینی نو کله چې اوپن کوي د دا یې کولی شي په اوله کې پاسورډ چینج کړي. یعنی موږ دلته صلاحیت ورته ورکړو چې علي دې پاسورډ بیرته چینج کړي چې د په خوښه څه شي پاسورډ ورکړي ځان ته دې ورته ورکړي. که چیرې انتخابي که انتخاب نه وي یعنی علي بیا پاسورډ نشي چینجولی، همدغه پاسورډ به علي وي. دویم یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ، یو مست نیکسټ لاګین په نیکسټ لاګین یا راتلونکي لاګین کې، او یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ یعنی یوزر ته اجازه نه ورکوي چې پاسورډ چینج کړي، یعنی دی نشي کولی په نیکسټ لاګین کې پاسورډ چینج کړي. د دې په واسطه دریم آپشن چې دی پاسورډ نیور ایکسپایر. ځینې وخت د پاسورډ دپاره موږ د ګروپ پالیسي نه چې هغه بیا وروسته درس کې ووایو، ګروپ پالیسي نه موږ یو پالیسي اپلای کوو، یو پالیسي ورته وړاندې کوو چې مثال زه چې یوزر ته یو پاسورډ ورکړم په څومره میاشتو کې یا په څومره تاریخ کې دا ایکسپایر شي، تر څومره وخت پورې دا پاسورډ کار وکړي هغې نه وروسته ایکسپایر شي. که چیرې دا ورته انتخاب کړو پاسورډ نیو ایکسپایر نو هیڅ وخت پاسورډ ایکسپایر کیږي نه، همدغه پاسورډ ورته دایمي شو. صحیح. اکاونټ از ډیسیبل نه مطلب دا دی چې کله موږ غواړو علي موږ رخصت کو وظیفې پرېښود اکاونټ به دلته ډیسیبل کو، علي اکاونټ به نور هایډ وي، موږ ته نه ښکاره کېږي، د منځه ځي چې دا یو څه آپشن نه و. ښه زه اوس راځم پاسورډ نیو ایکسپایر شو 1 2 3 4 5 پورې نومونه پاسورډ ورته ورکو، کریټ کلوز رائټ کلیک، علي په نوم سره یوزر جوړ شو. ګوره پاسورډ 1 2 3 4 5. اوس که چیرې زه کمپیوټر ګل کم بیرته چالان کم نو علي په نوم ماته یو حساب یو اکاونټ جوړ شوی دی، هغه راته ښکاره کوي چې تاسو د علي په نوم اکاونټ جوړ کړی دی، هغه کوم پاسورډ چې ما ورته ورکو 1 نه تر 5 پورې پاسورډ ورکړم داخلېدی شم کمپیوټر ته، د علي حساب جوړ شو. همدارنګه څومره هم چې تاسو وغواړئ دې ځای نه رایټ کلیک به کوئ، نیو یوزر به کلیک کوئ، نوم به ورته ورکړئ، مثال هر یو نوم چې ورکوئ مثال سلیم نوم ورته ورکړه، فول نیم کې هر شی ورکوي، تخلص وي، ډسکرپشن کې اضافي معلومات وي، پاسورډ به ورته ورکړي کریټ، همدغسې څومره چې جوړوي کولی شي له دې څخه یې جوړ کړي. خو زه اوس ځکه ورته لاګین کېږم نه چې که چیرې زه کمپیوټر ګل کړم ریکارډ هم خرابېږي، ټول ډیټا ګډوډېږي، نو کمپیوټر ګل کولی نه شم ځکه دلته ریکارډ چلان دی تاسو ته.
نو دا دویمه طریقه د منیج طریقه وه. دا هم ډېر اسانه طریقه ده. ګورې یو ځل بیا ورته راځم چې تاسو را به شي کله غواړئ چې یوزر جوړ کړئ دې سپیس ته به رایټ کلیک وکړئ، منیج باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو منیج کلیک کړو دلته به لوکل یوزر اینډ ګروپس ته راشي، یوزرز ته راشي، دلته رایټ کلیک، دلته ټول یوزرونه ته ښکاره کوي او دلته به نیو یوزر کلیک کړئ، دلته به یوزر نیم ورته ورکړئ، یوزرونه جوړ کړئ. او دویمه خبره دا چې دې ځای کې کپي کوم یو ویکټور علامه دی ډاکټر صاحب، ویکټور علامه دی دا اډمین ته دی او ګیس ته دی. دې مطلب چې د ویکټور علامه که چیرې موږ کنه فکر وکړو چې دا اکاونټ ډیسیبل شوی دی، هایډ شوی دی، دا اکاونټ موږ ته نه ښکاري. که چیرې دا موږ غواړو غیر فعال دی، که چیرې غواړو چې فعال یې کړو دلته کلیک ور باندې کوو، پراپرټیز کوي او دا اکاونټ از ډیسیبل چې دا ګوره مخکینی درس اکاونټ ډیسیبل ټیک مارک لیکېدلی دا چې زه بیرته ټیک مارک لرې کم، اپلای کم، اوکې کم، ګوره او علامه ویکټور ته لرې شوه، یعنې دا اکاونټ موږ سره فعال شو. یعنې که چیرې وغواړو بعضې اکاونټونه موږ غیر فعال کړو له دې ځای څخه موږ ورته ډیسیبل کوو چې دا ویکټور علامه ورته ښیي. دا یې دویمه طریقه وه. دریم سیم ډي له طریقه هم موږ کولی شو چې اکاونټ جوړ کړو، رن له طریقه هم کولی شو چې اکاونټ جوړ کړو، نوټ پیډ له طریقه هم کولی شو چې اکاونټ جوړ کړو. سیم ډي ته راځم، کلیک ورته لیکم نیټ سپیس user space جاوید space یک دو سه space slash @. ښه ډاکټر صاحبانو کله مو چې د پرامپټ نه یعنی سیم ډي پرامپټ نه اکاونټ جوړولو د فارمول د طریقه ده چې تاسو به څه شی کوئ. دلته به راشئ، دلته کلیک به وکړئ، وبه لیکئ نیټ سپیس یوزر سپیس، نیټ سپیس یوزر سپیس. اوس به ورته د اکاونټ نوم ورکړئ. اکاونټ نوم مثال چې دی، مثال هر څوک احمد دا د اکاونټ نوم شو، بیا فاصله سپیس، پاسورډ چې ورکوئ یک دو سه دی پاسورډ شو، بیا فاصله سپیس، بیا سلش اډ. دا مو چې کله ولیکلو مکمل ګوره نیټ یوزر به تاسو ولیکئ، نیټ سپیس یوزر، دې نه وروسته سپیس فاصله د یوزر نیم احمد د دویمې چې د پاسورډ څنګه چې موږ په مینیج کې ورکولو دا د یوزر نیم شو، د پاسورډ شو او سپیس سلش اډ به وهئ، نو دا اکاونټ په دې نوم جوړیږي موږ سره. دا چې اوس موږ اډمین نه لاګین نه یو اکاونټ نشو جوړولی. مخکې موږ چې وویل ګوره چې اډمنسټریټر چې دی کله چې اډمین نه لاګین چې ته فل صلاحیت لري، اوس دا اکاونټ نشي جوړولی ځکه چې دا د اډمین نه لاګین نه دی. اوس که زه بیرته راځم اډمین ته، د اډمین نه لاګین کېږم، مشکل چې جوړیږي چې ریکارډ خرابیږي. نو طریقې همدغه طریقه ده که هغه په سیم ډي کې هم لیکي. دلته به راشي ګوره یوزر سپینغر نه دی که نه، سپینغر اوس په اډمین نه دی. نو که چیرې دلته به یوزر اډمنسټریټر لیکلي وي تاسو به صرف چې ورکړئ نیټ سپیس یوزر سپیس، نوم به ورته ورکړئ احمد سپیس، پاسورډ یک دو سه سپیس سلش اډ، انټر چې وهئ اتومات. اوس ګوره دلته اکسس ډینایډ، مطلب دا چې دا اډمنسټریټر نه د صلاحیت نه سیستم ایرور دی. صحیح دی. نو که چیرې اډمین نه زه لاګین سم دا مستقیم احمد په نوم سره یوزر جوړیږي او پاسورډ به شوي یک دو سه. دا طریقه دی څه شي نه دی، سیم ډي نه دی. همدارنګه د رن هم همدغه طریقه دی. کنټرول رن ته زه راځم، ګوره دلته ورته لیکم همدغه فورمول، هېڅ زیات تغیرات پکې نه کوم، ورته لیکم نیټ سپیس یوزر سپیس مثال سلام سپیس یک دو سه سپیس سلش اډ، انټر. کله مو چې انټر ووهلم مستقیم په اتومات ډول سلام په نوم یوزر جوړیږي. صحیح. نیټ یوزر سلام یک دو سه پاسورډ شو، سلامي نوم شو، اډ به ووهئ، اوکې به کې یوزر به اتومات جوړ شي. دا دی. او نوټ پیډ راځم نوټ پیډ ته چې نوټ پیډ کې مونږ څنګه یوزر اکاونټ جوړ کړو. فرق ډیر کم دی. ګوره ډاکټر صاحب ځینې وخت که چیرې تاسو په کوم دفتر کې کار کوئ فرضاً هلته مامورین ډیر زیات دي، تاسو نشئ کولی، وخت کم دی چې هر یو ته جدا لاړ شي، یو ځل کوډینګ ولیکئ، مثال احمد ته، بیا ورکې محمود ته، بیا سلام ته، بیا سلیم ته، هر یو ډیر وخت نیسي ضایع کوي، هر یو ته چې بیل یوزر جوړوي. زه ورته وایم چې نه، زه یو
50 کسه دفتر ته راغلي دي، نوي کسان موږ استخدام کړي دي، د لپاره یوزرونه اکاونټونه حسابونه جوړو کمپیوټر. چې کوم اول ورته لیکم نیټ سپیس یوزر سپیس سلیم سپیس 1 پاسورډ سپیس سلاش اډ. ګوره دغه هغه طریقه وه. نیټ یوزر سلیم ته موږ اوس جوړ کو اکاونټ صحیح. کله چې دغه موږ ولیکو دا کوډ دا زه کاپي کوم کنټرول سی کاپي او دلته کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی. ګوره دا یو آسان طریقه ده. ګوره تا تیار کوډینګ ورته لیکلی، صرف دلته نومونه چینجوه بس، ضرور نه ده. هغه د سلیم په نوم شو، دا مثال وسیم په نوم کا، او دا ورته مثال خالد په نوم کا، دا ورته مثال عبدالله په نوم کا، دا ورته مثال جاوید په نوم کا، او دا ورته څه کوم جمال. ګوره ډاکټر صاحب دا اوس مونږ تیار کوډینګ لیکلی دی، کاپي مو کو، صرف نومونه مو ته تغییر کول. احمد سلام داسې نومونه ورته لیکو، خلاص نور هېڅ ته ضرورت نشته، کوډ تیار لیکل شوی دی. صرف دلته راځو فایل سیو، چېرته سیو کړو ډیسکټاپ باندې. اوس دلته مهم څه شی دی، مهمه نقطه، فایل مو تیار جوړ کړی دی، مثال 500 کسان هم وي چې راشي مونږ اکاونټ ته جوړو. دې ځای کې صرف ورته لیکو چې مثال اکاونټس صحیح شو. اکاونټس چې دی هر یو نوم چې ورکوئ تاسو ورکولی شو ډاټ بی ای ټي. مهمه نقطه دلته دغه یو دی ډاټ بی ای ټي. د بی ای ټي فارمیټ په شکل باید ته د ثبت کې، که چیرې بی ای ټي ونه لیکي تا اکاونټونه نه جوړېږي. کله چې د بی ای ټي په نوم ثبت کو دلته سیو وهم، ګورئ دلته اوس موږ سره اتومات یو جوړ شو اکاونټ ډاټ بی ای ټي. کله چې زه دې باندې ډبل کلیک وکړم که 500 یوزره 500 کسه موږ استخدام کړي وي، په 10 دقیقو کې موږ 500 کسانو ته ټول ته یوزرونه جوړولی شو. له دې ځای څخه تیار ما کوډینګ کړی دی په نوټ پیډ کې، صرف دې باندې یو ډبل کلیک چې دی وکړو خلاص ټول یوزرونه جوړ شول، ټول یوزرونه جوړ شول. ته چې کله کمپیوټر سټارټ کې چلانې کې ټول یوزرونه لیست ته راځي چې کوم یو یوزر ته ته غواړې داخل شي، یوزر نیم به ورته انتخاب کړي. مثال ستا نوم چې احمد دی، ورشه احمد ورکې انتخاب کړه، اوپن کېږي. چې دا موږ سره د څه شي طریقه وه، د نوټ پیډ له طریقه وه. خو مهم دا دی چې اسانه طریقې مینیج دی چې دلته به راشئ تاسو صرف هم د یو مینیج طریقې نه هم کار وکړئ، بس دی کفایت کوي درته، ضرور نه دی چې زیات بحث پرې وکړو. ښه آپشنونه یو څه آپشن دلته نور دي چې دې باندې به کار وکړو. کله چې مونږ اکاونټ جوړ کړی فرضاً سپینغر دی، چینج یور اکاونټ نیم، له دې څخه اکاونټ نوم چینجولی شو. مثال سپینغر دی، زه ورته سپینغر په نوم مثال یو بل نوم ورکړه، دې ځای کې ورته نوم چینجولی شو. خو په ځینې وخت چې نومونه چینجو مونږ نه یو ریسټارټ غواړي، زه ریسټارټ په دې نشم کولی چې دلته ویډیو ریکارډ خرابېږي. یعنې دې ځای نه څخه مونږ تاسو پریکټیکل خپله کار وکړئ، دې ځای څخه تاسو د اکاونټ نوم چینجولی شي. مثلا احمد په نوم دی، احمد لاړ محمود په نوم یې کړه، ورته اکاونټ نوم چینج کړه. چینج یو اکاونټ ټایپ دلته څه دي، مخکې مو چې وویل چې یو اډمنسټریټر دی، یو سټنډرډ دی. دې ځای نه مونږ ټایپ قسم یې ورته چینجولی شو. د اکاونټ کلیک کوم ورباندې، ګوره مونږ تاسو چې مخکې تشریح کول چې سټنډرډ دی، یو اډمنسټریټر دی، هغه دا دی. کله چې سپینغر ته زه سټنډرډ، ګوره سپینغر اوس په سټنډرډ کې دی، که مو یاد شي سپینغر ته چې زه کله سی ام ډي کې یوزر جوړوم ما ته ویل چې نسي جوړولی، ځکه چې دا په اډمنسټریټر کې نه دی. مشکل هم دا دی کله چې دا اډمنسټریټر کې مونږ جوړ کړو سپینغر، بیا هغه صلاحیت لري، دا اوس بل صلاحیت نه لري، دا اکاونټ نشي جوړولی په سی ام ډي کې. نو که چیرې اډمنسټریټر کې شي دا کولی شي چې بیا اکاونټونه جوړ کړو او ډیټ تاریخونه بدل کړو، بعضې پروګرامونه ډیلیټ کړو، هر څه کولی شو. او که چیرې په سټنډرډ کې وي چې دا فعل اوس په سټنډرډ کې جوړ شوی دی ادارې لخوا، نو سټنډرډ کې دا اوس بل صلاحیت نه لري، دا صرف دومره کولی شي چې داخل شي، بعضې کارونه چې تا ته صلاحیت درکړل شوی دی هغې باندې کار وکړي، او زیات بغیر د صلاحیت نه کار نشي کولی، لیمیټ دی. دا موږ سره په ټایپ دی، یعنی چینج یوزر
چینج یور اکاونټ ټایپ د ځنه تبدیلول شي. مثال بعضې کس دی چې تو غواړې صلاحیت ورکړي په سټنډرډ کې دې ورته جوړ کړی اکاونټ، ته ورته غواړې چې نه دا په اډمنسټریټور کې دې شي، صلاحیت فل صلاحیت یې ولري. یا مثال یو کس دی مدیر دی هغې ته دې فل صلاحیت اډمنسټریټور کې ورکړی، ته غواړې چې نه دا د فل صلاحیت ونه لري او صرف د سټنډرډ ته شي. سټنډرډ ته چې بیا صلاحیت یې محدودېږي. مینیج نه کنټرولولی سي اکاونټ، دا اکاونټونه چې موږ جوړ کړو ګوره علي په نوم اکاونټ موږ جوړ کړو، اکاونټ نیم دی. همدارنګه چینج پاسورډ سره کولی شي، پاسورډ چینج کړي، نیو پاسورډ ورته ورکړي، پاسورډ هم چینجولی شي د دې ځای څخه. او سیفټي دی، چینج اکاونټ ټایپ دی، هماغه موضوعات دی. ډیلیټ اکاونټ دی چې مخکې مو ویل اکاونټ ډیلیټ کوي، دې ځای نه ډیلیټ اکاونټ ووهه، کلیک کړه ډیلیټ اکاونټ کې څه فایلونه وي اکاونټ ټول ډیلیټ کېږي. دلته میسج وکړه ډو یو وانټ ټو کیپ علي فایلز، آیا که چېرې ته غواړې چې علي فایل وساتې اکاونټ ډیلیټ کړي نو کیپ فایلز کېږي، او کولی چې نه زه ورته وایم چې نه ټول اکاونټ دې ډیلیټ شي، ضرور نه ده. کلیک ورباندې کوم ډیلیټ اکاونټ. آر یو شور یو وانټ ټو ډیلیټ علي اکاونټ. بیا پوښتنه وکړه چې تاسو غواړئ چې د علي اکاونټ ډیلیټ کړئ، زه ورته وایم چې هو ډیلیټ کوم. نو دلته راځم ډیلیټ باندې کلیک کوم. کله مې کلیک ور باندې وکړو ګوره علي په نوم دلته موږ سره اکاونټ وو، اوس نشته، ډیلیټ شو. صحیح شو، علي اکاونټ ډیلیټ شو. او که غواړئ چې بیرته اکاونټ جوړ کړي، کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړي دې ځای کې موږ ته ښکاره کړي. ګوره چې زه اوس یو اکاونټ جوړوم، دلته راځم رایټ کلیک مینیج، چې دی اسانه طریقه ده، لنډه لاره ده. مینیج ته چې راځم زه ورته وایم چې یو اکاونټ ماته جوړ کړه په نوم دی جواد په نوم. صحیح شو، ډسکرپشن ته ضرورت نشته، پاسورډ هم نه ورته ورکوم، ضرور نه. یا ورته پاسورډ لیکم چې 1245 یو نه تر 5 پورې پاسورډ مې ورته ورکړو، د چا په نوم جواد په نوم. مخکې موږ سره جواد په نوم اکاونټ نه و، کریټ شو. صحیح شو، جواد په نوم اکاونټ موږ سره کریټ شو. دا دی. اوس زه راځم ګورم چې جواد هلته راغلی او که نه. چېرته راځم؟ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل ته چې کله زه راشم، دلته ګوره نشته جواد، ډول نشته. چې یو ریفریش غواړي، یو ځل ریفریش کوو، ګوره بیرته راځي ریفریش مینیج. ګوره اوس به وګورو جواد. صحیح، جواد اکاونټ موږ ته اضافه شو. دا ده چې موږ د مینیج څخه جوړ کړو، دلته موږ ته راغلو چې جواد په نوم اکاونټ دی. همدارنګه څومره اکاونټونه چې تاسو غواړئ د مینیج له طریقه کولی شئ چې جوړ یې کړئ. چې دا موږ سره د یوزر اکاونټ په تفصیل سره مکمل درس چې ما له څو طریقو نه تاسو ته وښودل کنه. اکثر ځایو کې صرف د کنټرول پینل څخه جوړوي او د مینیج څخه. نو ما درته کوډینګ د چې هم کار وکړو، په نوټ پیډ کې هم کولی شي، په سی ام ډي کې هم کولی شي، او همدارنګه د رن طریق نه هم اکاونټ جوړولی شي. او تاسو صرف د مینیج طریقه هم چې زده کړئ، بس هدف ته صرف اکاونټ جوړول هدف ته چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ. ها، آپشن بعدی ټروبل شوټینګ هم وو، یوزر اکاونټ هم وو. سرکنایز خو موږ مخکې وویل چې مهم نه دی. سرکنایز سنټر د دې په واسطه موږ کولی شو چې بعضې فولډرونه جوړ کړو، ایډیټینګ پکې وکړو، او بیا چې کله موږ نیټورک شبکې سره وصل شو، هغه اتومات د نیټورک سره شیر کوي، ټول معلومات ټول موضوعات شیر کېږي. نور کوم داسې خاص ډاکټر صاحبانو مهم آپشنونه نه دي او وخت پې نه ضایع کوو. سپیچ ریکاګنایزیشن هم دومره مهم نه دی، د دې په واسطه موږ کولی شو صرف سپیچ خپل خبرې کمپیوټر ته ښکاره کړو. ریکاګنایزیشن مطلب پیژندل چې زموږ خبرې وپېژني، د دې ځای نه کېږي، خو ډېر مهم آپشن نه دی، ورباندې وخت نه ضایع کوو او تاسو دپاره کوم زیات مهم نه دی. آپشنونه چې مهم وو، یوزر اکاونټ و چې مو وویلو په کنټرول پینل کې، او همدارنګه ساوند هم یو څه مهم و. او انشاءالله نور داسې موضوعات چې بیا هم تاسو ته کوم سوال پیدا کېږي، کولی شئ که په دري وي که په پښتو وي، مشکل نشته، ما ته ویلی شئ، زه درته تشریح کوم. او موږ تاسو کنټرول پینل انشاءالله په همدې ځای بس دی. نیکسټ راتلونکي درس کې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ شروع کوو، چې البته مایکروسافټ ورډ ستاسو لپاره مهم او اکثره ستاسو کارونه د مایکروسافټ ورډ سره دي، چې هغه په تفصیل سره موږ تاسو وایو. نو کنټرول پینل په همدې ځای زه د درس ته نو د پای نقطه کېدم، او انشاءالله تر راتلونکي درس مو په لوی الله سپارم. ومن الله توفیق. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې، ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.